لنډیز د نن شپې په خبرونو کې ملګري ملتونه د طالبانو د بریدونو له کبله د تاوتریخوالي له زیاتېدو نه اندېښنه لري. د امنیت شورا غړي وایي چې دوی د اسلامي امارت بیا احیا کېدل نه مني. حکومت وایي چې طالبانو کې تغییر نه دی راغلی. د ډیورند د کرښې اغزن تار د پاکستان پاوز وایي چې دوی د ډیورند پر کرښې د اغزن تار د تیرولو کار 90% بشپړ کړی دی. افغانستان دا کرخه په رسمیت نه پیژني او ولسونه د اغزن تار له تیرولو خوښ نه دي. او د افغانانو مهاجرت د جګړو د زیاتېدو او د بهرنیو پوځیانو له وتو وروسته د افغانانو مهاجرت زیات شوی دی. یو شمېر ځوانان له خطرناکو لارو ترکیې ته روان دي. بیا هم ښه راغلاست. زه احمد شکیب دوست یم. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د جګړې پر ټولو خواو غږ کړی چې تشدد د سمدستي پای ته ورسوي. د امریکا حکومت په کابل کې د تیرې ورځې ډلییز برید غندله او ډاډ ورکړی چې واشنگټن به له خپلو افغان ملګرو سره ودرېږي. په دې اړه نور معلومات له خپل همکار وحید فیضي نه اخلم چې همدا اوس د کانګرس ماڼۍ له مخې نه پروګرام سره ملګری شوی دی. وحید جانه، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تازه څه ویلي دي؟ سلام شکیب جان، تاسو لیدونکو ته په پیل کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د روان تشدد له کبله اندېښنه ښودل ده او په دغه بهیر کې په البته په روان وضعیت کې د ملکی تلفاتو په اړه هم ژور خفګان څرګند کړی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان په حکومت او همدارس په طالبانو باندې غږ کړی دی چې یو با مفهومه ټول شموله او د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې بهیر دی پیل کړي چې سیاسي حل لاره ته زمینه برابره شي. همدا شان دوی ویلي دي چې د طالبانو امارت احیا کېدل نه مني. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په هرات ولایت کې د ملګرو ملتونو دوینامه په دفتر باندې برید غندل دي. بل خو د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویان نت پرایس وایي چې په افغانستان کې د موجوده نورو اندېښنو سره هم د کورنۍ جګړې د پیلېدو په اړه اندېښنه شته. د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویان نت پرایس په یوې خبري غونډه کې البته ویلي چې د قطر کې د مذاکراتو ورووالي په اړه هم خپل څرګندونې کړې دي او ویلي دي چې که طالبان کوم شان باندې چې موافقه کړې ده له هغې تیرې وکړي نو وبرټل شي او ترڅنګ دوی به د نورو اندېښنو سره د کورنۍ جګړې د پیلېدو په اړه جدي اندېښنه ښودلې ده. ملګرو ملتونو د افغانستان په ښارونو کې ژر تر ژره د جګړې د درولو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې په جګړې کې زیات زیان ملکیان ته وړي او دوی دې ته سخت اندېښمن دي چې بې توپیره ډزې او زیانونه روغتیايي ادارو او ملکیان ته ور اوړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبان نغوښتي چې با مفهومه ټول شموله او د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې بهیر پیل کړي ترڅو سیاسي حل او اوربند په لور ګامونه پورته شي. طالبانو ځمکنۍ عملیاتو ته دوام ورکړی دی. تازه راپورونه وایي چې په تیرو 4 ساعتونو کې په لشکرګاه کې 40 ملکیان وژل شوي او 113 نور ټپیان شوي دي. په کندهار کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 42 ټپیان دي. یوناما وایي چې د طالبانو بریدونه او د ملي اردو هوایي بریدونه زیات زیان اړوي او دا بې توپیره ډزو د روغتیايي مرکزونو او د خلکو کورونو ته د زیان اړولو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې سیاسي حل لپاره باید هڅې 2 برابر شي. بلخوا د امریکا د بهرنی چارو وزارت په کابل کې د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر پر کور د طالبانو موټر بم برید غندل دی. د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویان نت پرایس وایي چې دوی د برید په کلکه غندي او د خپل افغان متحدینو په خوا کې ولاړ دي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي چې د افغانستان لانجه نظامی حل لار نه لري او هر حکومت چې د نظامی لارې په افغانستان وتپل شي دوی ملاتړ نه کوي. موږ پر طالبانو او ټولو اړخونو غږ کوو چې ژر تر ژره تاوتریخوالی پای ته ورسوي، پر تلپاتې او پراخ اوربند توافق وکړي او په بشپړه توګه د سولې مذاکرات پیل کړي ترڅو د افغانانو کړاوونه پای ته ورسیږي.
د امریکا د بهرنی چارو وزارت په داسې وخت کې د جګړې د پای ته رسولو غږ کړی چې په دې وروستیو ورځو کې طالبانو د هلمند ولایت په لښکرګاه ښار بریدون ته زور ورکړی چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په ملاتړ امریکایي ځواکونو هوایي برید هم کړی دی. امریکا د دفاع وزارت ویان جان کاربي وايي عملیات افغان ځواکونه پر مخ وړي، دوی هر ځای او د اړتیا په صورت کې ملاتړ کوي. موږ د دې اختیار او اړتیا لرو چیرته او کله چې اړتیا وي د جګړې په میدان کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په ملاتړ هوایي بریدونه وکړو. موږ دا مانو چې د هغوی په ملاتړ مو هوایي بریدونه کړي او دوام ورکړو. په لښکرګاه ښار د جګړې زیاتېدو نه وروسته د افغانستان د ملي دفاع وزارت د کمانډو تازه سرتیري د نورو ځواکونو د ملاتړ لپاره لیږلي دي. وحید الله فیضي، امریکا غږ، واشنگټن. لکه څنګه چې مو واورېدل د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي چې دوی په افغانستان کې د اسلامي امارت بیا احیا کېدل نه مني. دغه شورا د یوې اعلامیې په ترڅ کې په هرات کې د یوناما پر دفتر برید غندلی او د تاوتریخوالي د زیاتېدو له کبله یې اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان د ولسمشر یو سلاکار وحید عمر وایي چې طالبان بدل شوي نه دي. طالبانو د ملګرو ملتونو تازه بیان ته کوم غبرګون نه دی ښودلی. رحیم ګل ساروان په دې اړه له کابل نه ریپورټ لري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ډیر ټینګار سره ویلي چې روان تاوتریخوالی غندي او باید عاجل اور کم وشي. د سوري خبرې دي چټکې شي او یو سیاسي جوړجاړي ته دی افغان حکومت او طالبان ورسیږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دا هم ویلي چې د طالبانو د اسلامي امارت د بیرته راتګ هیڅ پلوي نه کوي. هرکه څه هم د امنیت شورا دغه بیان ته مخامخ غبرګون نه دی لرلی، خو د ولسمشر د ستراتیژیکو اړیکو سلاکار ویلي چې اوسنی وضعیت کې حکومت نه بلکې ټولنه له خطر سره مخ ده. څه وایي چې طالب تغییر کړی. دا په تیر یو کال کې تاسو ډیر واورېدل، په د تلویزیونونو کې به ناست ول او دا به یې ویلې چې طالب تغییر کړی، طالب په خشونت باور نه لري، طالب په سوره باور لري، طالب د ښځو په حقوق باور لري. دغه 2 میاشتو کې طالب ثابته کړه چې طالب نه تنها دا چې مثبت تغییر نه ده کړی، لا یې منفي تغییر کړی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دا بیان داسې مهال خپریږي چې تېره شپه کابل ډېرې مودې راوروسته د یو خونړي موټر بم چاودنې شاهد و. د تېرې شپې چاودنه د کابل ښار د شیرپور په سیمه کې د ملي دفاع د وزیر کور ته څیرمه شوې ده. شاوخوا تنه شهیدان او تر شلو زیات ټپیان لرو. شهیدان او ټپیان اکثریت مطلق ملکی وګړي دي. د شهیدانو منځ کې یو میرمن هم لرو، همدارنګه د ټپیانو په منځ کې میرمنې او ماشومان هم شامل دي. دغه برید کې 15 تنو بریدګرو ګډون درلوده چې په 15 ساعتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو د پولیسو ځانګړو قطعاتو لخوا ووژل شول. د دې موټر بم ځانمرګي چاودنې مسولیت طالبان واخیستی او د دوی ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د حکومت د عملیاتونو په غچ کې کړی دی. په ښارونو کې د طالبانو حملې او ځانمرګي بریدونه د ځینو څېړونکو په باور د طالبانو د هغو تعهداتو خلاف دی چې په ښارونو کې د نه حملو ویلي وو. یو میاشت مخکې مولد الاور چې د یو هیات پوراس کې مسکو ته تللی و، په خپل ګوتو باندې وشمېرل چې په شمول د کابل موږ په غټو ښارونو باندې حمله نه کوو. نو پرونۍ حمله په کابل کې یو جنایتکارانه حمله و چې د دوی لخوا ترسره شو او موږ که راتلونکي تعهداتو باندې فکر کوو دا خو جګړه خو د حل لاره نه ده، موږ باید یو سیاسي توافق ته ورسیږو. خو ځینې نور څېړونکي بیا وایي چې په ځینو سیمو کې د امریکایي ځواکونو د هوایي بمباریو غچ دی. تاوتریخوالی داسې مهال لوړ دی چې عامو خلکو د الله اکبر د شعار په ورکولو سره د تیرې 2 شپې د طالبانو د بریدونو سره مخالفت ښودلی، خو طالبانو بیا ویلي چې الله اکبر شعار د دوی دی او په وینا یې د سیکولرانو نه. ځینو په ټولنیزو رسنیو کې بیا طالبانو ته غبرګون ښودلی او ویلي دي چې طالبان هغه ولس چې د الله اکبر شعار بدرګه کوي سیکولر بولي. رحیم ګل ساروان، اشنا تلویزیون، کابل. د همدې خبر په دوام د بشري حقونو د څار بنسټ وایي چې طالبانو په کندهار او غزني ولایتونو کې پوځي اسیران او ملکیان له افغان حکومت سره د اړیکو په تور وژلي دي. د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې خلکو د بشري حقونو څارونکو ته ویلي چې طالبان د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو غړو ته د خوندیتوب کارتونه ورکړي، خو وروسته یو شمېر کسان بیرته نیولي او وژلي دي. د دغه راپور له مخې داسې ادعاوې شوي چې طالبانو د غزني په مالستان او د کندهار په سپین بولده کې پوځیان او ملکیان وژلي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې دوی د دغو پیښو د څېړلو لپاره له نړیوالو ادارو څخه د همکارۍ غوښتنه کړې ده.
موږ په جنیوا کې او په نیویارک کې په ګډه توګه باندې دې ته لابي کوو تر څو پورې وکولی شو چې دغه د افغانستان د وروستیو ناورینو دپاره یو بېطرفه نړیواله هیات راسي او دغه قضایا مستندې کې هغه بولده کې دي که مالستان کې دي که هغه لشکرګاه کې دي او دوی به طرفه نهاد په توګه باندې دا څېړنې نړیوالو ته ښکاره سي. موږ خپل مستندسازان هم په بولده کې درلودې. تاسې بولده ګزارشونه نشر کولی. موږ په هغه ګزارش کې ویلي چې شاید هغه څه چې ادعا سوي ډېر زیات دي ولې هغه امنیتي وضعیت هلته د مخابراتي شبکو پرې کېدل هلته او دا چې خلک ډارېدلي دا ټول دې باعث کېږي چې هغه څه چې موږ مستند کوو شاید تر حقیقي شمېرو ډېر زیات ټیټ وي. از نهادهای ذی دخل خواست ما ای است که اینا تلاششان به این باشه که تا بتونن کمک‌های خود را به صورت منسجم‌تر در جاهایی که بخصوص دولت افغانستان نمیتونه که کمک برسانه اونا زیادتر تلاش بکنن کمک رسانی کنن، چه نهاد ملی هستن چه نهادهای بین‌المللی. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د روانې جګړې او نورو ستونزو له امله د داخلي بېځایه شویو خلکو د وضعیت په اړه هم اندېښمن ده. د دغه کمیسیون موندنې ښیي چې یوازې د روان لمریز کال په لومړیو 3 میاشتو کې د جګړو او ناامنیو له امله څه د پاسه 158,000 کورنۍ بېځایه شوي چې عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان او سیمې د چارو ځینې کارپوهان په دې باور دي چې طالبان لا هم له القاعدې او نورو باندنیو ترهګرو ډلو سره اړیکې پالي. په سټانفورډ پوهنتون کې د ترهګرۍ د چارو کارپوه ډاکټر اسفندیار میر زموږ همکار احمد الله ارچیوال ته ویلي چې د ختیځ ترکستان د اسلامي تحریک سره د طالبانو د اړیکو له امله چین اندېښمن ده. میر وایي چې پاکستان او طالبان داعش ته د یو ګډ دښمن په سترګه ګوري او د دغې ډلې په وړاندې یو شان دریځ لري. طالبان له ډېر پخوا راهیسې د القاعدې او د القاعدې سره تړاو لرونکو نورو ډلګیو سره اړیکې لري. د القاعدې خپل اسناد ښیي چې القاعدې د طالبانو له وسلوال بغاوت څخه ملاتړ کړی او دغه ډله د طالبانو له سیاسي او جګړیزو مشرانو دواړو سره اړیکې ساتلې دي. د دې بر علاوه دغه دواړو ډلو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په خوا یو شمېر ګډ عملیاتو کې هم ګډون کړی دی. دا د القاعدې په خپلو اسنادو کې موجود اعترافات دي. بیلابیلو اشخاصو او سازمانونو په افغانستان کې د موجودو باندنیو جنگیالیو ډلو په اړه بیلابیل شمیرې وړاندې کړي. ستاسو له نظره په افغانستان کې د جنگیدونکو باندنیو سازمانونو شمیر څومره دی؟ organizations that are affiliated with foreign fighters. So the number of organizations زما مخه دا ده چې هغه سازمانونه چې په افغانستان کې موجود باندنی جنگیالي ورسره تړاو لري هغه القاعده او د جنوبي اسیا لپاره د القاعده څانګې دي. د جنوبي اسیا د القاعده څنګه کې پاکستانی طالبان چې د افغانستان په ختیځ کې مرکزونه دي شامل دي. بل ډله اسلامي دولت یا داعش دی. په داعش کې له لوی شمېر افغانانو پرته د سیمې او لویدیځ نړۍ په بل قوت توګه د فرانسې لوی شمېر جنگیالي موجود دي. له دې علاوه نورو جهادي ډلو کې د مرکزی اسیا ډلې شامل دي. له دې ورې خوا بیا د ختیځ ترکستان د ګوند چینایي جهادیان دي چې دوی د چین پر خلاف دي. بیا ځنه پاکستانی جهادیان لکه جیش محمد په افغانستان کې موجود دي. دا هغه جنگیالي دي چې تمرکز یې پر هند دی. تازه د پاکستان د باندنیو چارو وزیر قریشي ویلي چې طالبان به داعش ته په افغانستان کې د پښو ټینګولو ځای ورنکړي. قریشي د خپل دې دعوې لپاره څه تضمین لري او بیا قریشي ولی یوازې داعش مشخص کړي او د نورو ترهګرو ډلو په اړه څه نه وایي؟ هغه تر یو بریده سم وایي طالبان او داعش یو له بل سره ملګرتیا نه کوي. دوی هر یو یې بل ته د یو ستر فکري حریف په سترګه ګوري. د دوی ترمنځ په کونړ او ننګرهار کې ډېرې جګړې شوې دي. له بل خوا تا درست وویل د قریشي دا خبره د حیرانتیا وړ ده. د غبیله بلډلې چې په افغانستان کې فعال دي د هغوی مستثنا کول مهم دي. دا ګروپ له ډیرو باندنیو جنگیالیو څخه جوړ شوی دی. دا ښکاري چې په پاکستان کې طالبان له داعش سره تړاو لري او د پاکستان حکومت د داعش پر وړاندې مخالفت کې د طالبانو سره هم نظر دی. دوی په دې فکر دي چې داعش یو ګډه ستونزه ده، خو کله چې خبره د نورو ګروپونو په اړه کیږي پاکستان او طالبان دواړه د نورو ګروپونو سره زیات مخالفت نه لري. که څه هم چې پاکستان د تحریک طالبان سره یو حقیقي ستونزه لري، دغه ګروپ د پاکستان د حکومت پر وړاندې تاوتریخوالی زیات کړی دی. دا هم د حیرانتیا خبره ده چې د پاکستان حکومت ولې د تحریک طالبان د دریو مهمو ډلو سره د طالبانو د اړیکو درلودلو لامل پر طالبانو فشار نه راوړي. Do you think Taliban will be able to delink themselves from فکر کوي طالبان به وکړي چې د ختیځ ترکستان د اسلامي تحریک
او نورو ترهګرو ګروپونو سره اړیکې وشلوي؟ terrorist organizations. Sure. So Taliban have a relationship with طالبان د ختیځ ترکستان د اسلامي ګوند سره اړیکې لري. دغه ګوند تل دغه اړیکو په اړه خبرې کوي. د دې ډلې ځینې غړي د افغانستان په بیلابېلو سیمو لکه پکتیکا او د افغانستان په شمال کې موجود دي. د چین حکومت لکه چې تاسو ته معلومه ده له طالبانو څخه غواړي چې له دغه ګوند سره په بشپړ ډول اړیکې وشلوي. دوی له افغانستان څخه وباسي او د چین ضد دغه وسلواله ډله وځپي. هغه څه چې طالبان په دې اړه چین ته وایي هغه د هغه څه سره ورتهوالی لري چې دوی امریکا ته وایي. دوی چین ته وایي چې دوی به کومې ډلې ته د بل چا پر خلاف د افغانستان د خاورې د بیا کارولو اجازه ورنکړي. پوښتنه دا ده چې آیا د طالبانو د خبره د چین لپاره کفایت کوي؟ زما خیال دا دی چې نه، دا د چین لپاره کافی نه ده. زه فکر کوم چې چینایان د ځنو دغو جهادیانو او د هغو ننګونو په اړه چې دوی چین ته پیښوي په اړه فکرمند دي. د دې عمله دوی به پر طالبانو د چینایي جهادیانو سره د اړیکو سختولو لپاره فشار راوړي. په سیمه کې پاکستان وایي چې د ډیورن پر کرښې د اغزن تار د پروژې کار 90% کې بشپړ شوی دی. اسلام آباد دغه موانعو جوړول د ترهګرو د تګ راتګ مخنیوی بولي، خو د افغانستان حکومت وایي په دې ډول کارونو سره د ترهګرو د راتګ مخه نه نیول کیږي. د پاکستان پوځ وایي چې له افغانستان سره په ډیورن کرښه باندې د اغزن سیم د دیوال د جوړېدو کار 90% بشپړ کړی دی. پاکستانی پوځي افسر رضوان نذیر د تورخم په سیمه کې یو شمېر خبريالانو ته وویل چې په جنوبي برخه کې به د 15% دیوال د جوړېدو چاري هم روان کال تکمیل شي. نو موري د دې کار هدف د دوړو لورو څخه د ترهګرو د تیریدو مخنیوي وباله. د 2640 کیلومتره سرحد څخه چې پر 2280 کیلومتره باندې موانع جوړېدلای شوی 90% کار بشپړ شوی دی او پاتې به د روان دوبي تر پای پورې بشپړ شي. او همدا دوبه موخه ده چې هوا سړیږي، موانع او هر ډول ساختماني کار ناممکن کیږي. پاکستان په 2018 کال کې له وروسته له افغانستان سره په 2611 کیلومتره پوله د موانعو د جوړېدو چاري پیل کړې چې ګواکې د هغوی پر پوسټو باندې د افغانستان له لوري وسلوال بریدونه وشول. دغه غبرګي موانع چې کابو 4 متره لوړوالی لري پکې د څار په هدف کمرې هم لګول شوې دي. سرحد اوس یوازې مشخصو ترمینالونو پورې محدود شوی دی، چیرې چې موږ د مختلفو سیستمونو ترڅنګ د مخ د پیژندلو سیستم هم لګولای او د هر وګړي تعقیب کولای شو چې پاکستان ته نه نوځي. زه تاسو ته اطمینان درکوم چې د سرحد په اوږدو کې ترهګر تګ راتګ نه کوي. اما د افغانستان حکومت وایي چې د خنډونو او موانعو په جوړېدو سره د ترهګرو مخه نه نیول کیږي. د تروریزم سره مبارزه د ډیورین د فرضي کرښې په اوږدو کې نه د کټارو په لګولو، نه د اغزن سیم په کشولو او نه د خندقونو په کښلو باندې کیږي، بلکې دا مبارزه د پاکستان څخه صادقانه او عملی اقداماتو غوښتنه کوي. د افغانستان د مشرانو جرګې د شکایت اوریدو د کمیسیون مشر زلمي زابلي وایي تر هغه چې نړیوالو مراجعو حکم نه وی کړی پاکستان د ډیورن پر کرښه د موانعو جوړولو حق نه لري. نو خبره په دې کې ده چې نه د دې ډیورن باندې تورستان کنټرول کولای شي، نه کنټرول کړی دي. دا اسی او بانه ده په دې خاطر چې د پاکستان حکومت ځان خوشاله کی دا خبرې کوي. دا نه د افغانانو د خاص خمنل سوي ده او نه به تر هغه وخت پورې ومنل شي چې ترڅو ملل متحد او یا درېمه رسمي بینالمللي مرجع د دې فیصله وکړي. په ټولنیزو رسنیو کې داسې یو تصویر خپور شو چې ظاهرا لیدل کېږي یو شمېر جنگیالي چې په وسلو سمبال دي د موانع خواته ناست دي. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی سرپرست شاه محمود میاخیل په خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې دا ترهګر د گاونډیو او نورو هیوادونو د ترهګرو په ګډون د طالبانو د حفاظت لاندې او د پاکستان په موافقه د افغانستان د بې ثباته کولو په هدف د ډیورن لفرضي کرښې تیریږي. په پیښور کې د سیاسي چارو شنونکي درویش افریدی وایي ګراوند ریالټیز بدل دي. تاسو به وکړو چې په چمن کې، په کوټه ښار کې، په پیښور کې دلته جلوسونه د طالب په کې ووتل. افغانستان او پاکستان تل یو بل تورن کړی چې په سرحد کې د اسلام پالو د فعالیت په برخه کې سترګې پټې کړې دي. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ. افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څرګندې د پیښو
کره کتنه او ژوره څېړنه د امریکا غږ اشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثقه منبع. له ملتیا څخه مو ډیره زیاته مننه کوم. اوس هم راځو نړیوالو مطالبو ته. د اسرائیل پوځ وایي چې نن له لبنان نه د دوی پر خاورې 3 راکټونه توغول شوي او پوځ هم د برید ځواب ورکړی ده. د زیانونو او مرګ ژوبلې په اړه تر اوسه معلومات خپاره شوي نه دي. پوځیان وایي چې 2 راکټونه د اسرائیل په خاورې لګېدلي او پوځیانو هم پر لبنان راکټونه ورولي دي. د 12 کانال په نوم یوې ټلویزیوني شبکې ویلي چې 3 راکټ د اسرائیل د پوځ لخوا خنثی شوی ده. د لبنان د پوځ یو چارواکي په دې اړه له تبصرې کولو نه ډډه کړې او ویلي دي چې د پیښې په اړه څېړنې روانې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د سهشنبې په ورځ ویلي چې هیواد یې له افغانستان څخه نیولې تر زامبیا پورې 18 هیوادونو ته د کرونا وایرس ضد 113 میلیونه ډوزه واکسینونه لیږلي دي. ولسمشر بایدن په سپینې ماڼۍ کې د وینا په ترڅ کې ټینګار کړی چې حکومت یې د امریکایانو او د نورو هیوادونو د اتباعو په واکسین کولو سره له کرونا وایرس سره مبارزه پر مخ بیایي. ولسمشر بایدن د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره تازه تدابیر تشریح کړي او ویلي دي چې دا د امریکا په ګټه ده چې په نړۍ کې نورو خلکو ته واکسین ورسوي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په امریکا کې د کرونا وایرس د ډلټا بڼې خپرېدا زیات شمېر خلک ناروغ کړي دي. د ترکیې په ځینو ولایتونو کې له تیرو 8 ورځو راپدې خوا د اور د کابو کولو لپاره هڅې روانې دي. اسپانیا د دې ماموریت لپاره الوتکې ورلېږلې دي. د اور لګېدنو له کبله تر اوسه 8 کسان مړه شوي چې بې شماره څاروي له منځه تللي او ځنګلونه هم سوځېدلي دي. سیلانیان په کښتیو او موټرونو کې ځانونه ویستلي او کلیوال هم د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. د اسپانیا سربیره اوکراین، کرواسیا، روسیې، ایران، آذربایجان د اور د راکابو کولو لپاره ترکیې ته الوتکې لیږلي دي. بیرته ګرځو افغانستان ته. په افغانستان کې د حکومتي قواو او طالبانو ترمنځ د جګړو د شدت له کبله یو شمېر خلکو مهاجرت ته مخه کړې ده. سلګونه ځوانان په خطرناکو لارو هڅه کوي چې ځانونه ترکیې ته ورسوي. نور جزئیات په ریپورت کې. دا خلک د اوړي په ګرمو ورځو کې د څه د پاسه 20 ورځو مزل کولو وروسته له افغانستان او عراق څخه د ترکیې د وین ایالت را رسیدلي دي. دوی له هغو زرګونو افغانانو څخه دي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د جګړې د زیاتوالي له امله خپل هیواد پرېښودلو ته اړ شوي دي. روزا تو آفتاب تشنه گشنه موږ د شپې په غرونو کې تیرولې او د ورځې پر مهال په لمر کې له ډوډۍ او اوبو پرته اړو چې مزل وکړو. زموږ د پښو په هر ځای ټپونه دي. د شپې یخني وي، یخني او د ورځې ګرمي وي. په وین ایالت کې ترکی چارواکي ادعا کوي چې د ایران له لارې راغلي 4 کډوال چې زیاتره افغانان دي ثبت شوي دي. ترکی چارواکو تر اوسه 1450 کډوال او 11 قاچاقبران نیولي دي. هغه کډوال چې له پولې څخه د اوختلو پر مهال ونیول شي ترکی چارواکي بیرته خپل هیوادونو ته لیږدوي. دا یو قانوني چلن نه دی، دا ناقانونه کړنه ده. هغه خلک چې له پولې څخه تیر شي او ترکیې ته ورننوځي پولیس او ژاندارم وروسته هغه چې د دغو خلکو ځانګړتیاوې لکه د ګوتو نښې د ثبت وروسته پای ته ورسیږي باید ثبت کړي. امریکا غږ ته رسیدلي معلومات ښیي چې قاچاقبران اکثره وختونه افغانان د شپې لخوا د پاکستان د بلوچستان ایالت لارې په خطرناکو لارو لومړی ایران او وروسته بیا ترکیې ته راولي. د دوی وروستی منزل چې اروپا د سفر په لاره کې تر ټولو آسیب پذیره ګروپ یې کوچنیان دي. موږ پرته له دې چې پوه شو چې چېرته زو ټوله شپه مو مزل وکړو. موږ پر سړکونو او دښتو مزل وکړو. لیواني سپي زموږ په شاوخوا کې ګرځېدل. کوچنیان واقعا چې وویرېدل. سپي په موږ پسې راپسې وو او نږدې و چې زموږ کوچنیان له موږ څخه وتښتوي. موږ یو مسجد ته لاړو او هلته له 2 ګاډیو وروسته یو ځل بیا سړک ته شو. خدای دې موږ سره مرسته وکړي. په نړۍ کې شاوخوا 3 میلیونه افغان پناه غوښتونکي موجود دي. د کډوالو نړیواله اداره وایي چې د هغه وخت راهیسې چې نړیوالو ځواکونو له افغانستان څخه وتل پیل کړي دي او طالبانو خپل بریدونه زیات کړي دي د هغو افغانانو چې په ناقانونه توګه له پولو څخه تیریږي شمېر له 10 څخه تر 40 سلنې لوړ شوی دی. افغانستان طالبانو زموږ پر کلی برید وکړ او زموږ ټول کورونه یې وسوځول. دوی هر څه وسوځول. دوی زموږ د باغونو او فصلونو په ګډون زموږ کروندې او ټول حاصل وسوځول. د کډوالو نوې سیل د اګست پر 1 افغانستان څخه د باندنیو ځواکونو د وټلو نیټې ته برابر شوی.
د امریکایانو په وتلو او د طالبانو لخوا د زیاتو سیمو په نیولو سره دا معلومه نه ده چې دغه جنگیالي به د افغانستان د لانجې سولې زواري ته غاړه کېږدي او کنه. غورځنګ د امریکا غږ اشنا تلویزیون واشنگټن. پخلا پازا او سترګو د لاس وهلو نه ډډه وکړئ ځکه کېدای شي لاسونه مو په ویروس ککړ ځای باندې وهلي وي. ویروس له همدې لارې ستاسو وجود ته داخليدای شي او تاسو ناروغولای شي. نو د تنفسي سیستم نظافت مراعات کړئ. که تاسو ټوخیږئ، تنفسي ستونزې لرئ او یا هم تبه لرئ، د خپل ډاکټر نه لومړی وخت وغواړئ. د خپلو سیمه ییزو روغتیايي چارواکو په مرسته عمل وکړئ. ماسک مو د ویروسونو په مقابل کې ژغوري او د میکروبونو په مخنیوي کې درسره مرسته کوي. هیله ده دغه لارښوونې جدا په پام کې ونیسئ. کونړ کې د جګړو له امله 9000 کورنۍ خپل مینې پریښې دي او دوی اوس په سخت حالت کې ژوند کوي. خلک وایي چې حکومت او مرستندویو مؤسساتو لازمې مرستې نه دي کړي. زموږ خبریال زبی الله غازي تېره شپه د نرنګ ولسوالۍ هغه ښوونځي ته ورغلی و چې یو شمېر کورنۍ پکې میشتې دي. د کونړ په نرنګ کې ځینې کلیوال خلک دا څو مازدیګره سر په سر هغو کډوالو ته له کورونو نه وچه ډوډۍ راټولوي چې د ناړۍ او غازي آباد له جنګه راکړه شوي دي. د نرنګ د یوه ښوونځي په دې ودانۍ کې له 40 ډېرې کورنۍ راټولې دي، داسې چې سړي د پردې دې غاړې ته او مېرمنې او ماشومانې په دې بل پلو. د شپې څه باندې 9 بجې دي، څه ماشومان په زړو سترنجو ویده شول او ډېرې لا میندو ته چنګېږي. یو دمې د ژوند ښې ورځې د بدو شوې. موږ اولې ورځ راوانده تېر شو غازي آباد کې ونیو په قصاد باندې یو لکه د لیونو راوڅښتېدو پیاده په دې لارو راغلو دی چغسرېدم ځان راورسوه. کله یو خپلوان وکړی 1 شپه یا 2 شپې اوس رالو دا ځای کې دا څومه شپه ده، دا شپږمه شپه ده دلته ناست یو. دې کلونه راله دې خلکو جامې مامې راغونډې کړې ماشومانو ته غوندو او وګي تګي ناس نه حکومت په قصه کې دی نم نور ته دغه دی ناس د قشانتي دغه فشار اوړه غریب بیچاره خپل پولیس په دې کډوالو کې د ناړۍ او غازي آباد دواړو ولسوالو خلک شته. وايي حکومت او موسساتو یې هیڅ مرسته نه ده کړې. منګه کوم سرپناه نه لرو چې منګه لاړ شو په سرپناه کې منګه ځان پټ کو دغه یو غوري ورشي د پاره منګل تخپل بچی نه دی چولې چې منګل ته پراته منګه کوم سرپناه نه لرو. منګه وروره دلته په یو قسم ته د جیل نه هم په بتره په منګه ده. یوه ماشومه چې جګړې له کور کلي راورکه کړې په نور څه نه ده، خو په خپل ښوونځي او همزولو پسې خفه ده. وایي هیڅ فکر یې نه کاوه چې داسې څه به وشي. نور په دې راو کې پیاده رالو سختې روان تېره شوه 3 میاشته مو چې تیشه راته نه رسېدل جوړه له خپلې مجبورۍ نه. او مکتب دنه څنګه پاتې شو؟ څوم صنف کې وې؟ کم مکتب کې وې؟ اوس پسې خفه یې څنګه؟ ناړۍ مکتب کې وم 4م صنف کې اوس پسې خفه یم خپل مکتب رانه ګډوډ شو. د کونړ د کډوالو اداره وایي له ناړۍ او غازي آباد 9000 کورنۍ راوتلي چې 15000 په کونړ او 4000 ننګرهار ته تللي، خو تر اوسه 1200 کورنیو ته کومکونه رسولي. 1200 پاملون سره د خوراکي موادو کومک کړی د 3 میاشتو لپاره. همدارنګه د 1000 کورنیو سره د انپای کیټونه چې په د انپای کې دغه کمپل د اشپزخانې مکمل سره ټول هر څه شامل دي. 600 پاملون سره د هایجین کیټونو کومک کړی دی. همدارنګه زمونږ سرویم روانه ده او کومکونه روان دي. دی وایي په 3.5 سروې شوو کورنیو کې زر جعلي کډوال پیژندلي چې څه یې له جلال آباد راغلي او څه په اسداباد کې و چې له اوږدو کلونو نه دلته اوسېدل. ان ځینې داسې و چې لنډ له خپلو پخو تعمیرونو راوتلي وو. دې پروسه کې چې د ننګرهار خلک او د مرکز اسداباد کې چې کوم هغه د غازي آباد او ناړۍ خلک اوسېدل دې هم اریزې کړې وې، خو ولې دا د ټیمونو د خوا نه غیر مستحق پیژندل شوي دي او دغه زرو فامیلو پورې چې دي دغه رد شوي دي. زموږ کوشش او نهایي کوشش همدا دی چې موږ مستحقو کورنیو ته کومکونه ورسوو. ناړۍ او غازي آباد ولسوالۍ لام د طالبانو سره دي او اوس له ځایي اوسېدونکو نه دغه ډک کلي کابو خالي شوي دي. خو د بېکورۍ، لوږې او نورو بېخوندیو سلسله لا روانه ده او د پای په اړه هیڅوک سم اټکل نشي کولی چې تر کله. زبی الله غازي، اشنا تلویزیون، کونړ، اسداباد. د نن لپاره مو خبرونه هم دومره وو. تر بیا.